السلام علیکم درنو لیدونکو. نن درته د ځلازازۍ په اړه ښکلی مطلب لرم. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. کله چې د ځلازازۍ تازه عکسونه خپاره شوي او د هغې د ویښتانو سټایل باندې خلکو نیوکې پیل کړي، نو دې خبرې ته لا ډېر متوجه شوم. کوم خلک چې فکر کوي چې د هغې د ویښتانو سټایل غلط دی، هغوی دومره بد رد او کنځلې ورته لیکي چې انسان یې په لوستلو حیران شي. ډیری خلک په فیسبوک کې د ځلازازۍ ویښتان ګوري او بدرت ورته وایي، خو په ځلازازۍ همدا انتقاد کوونکي چې په بازار، لارو کوڅو او نورو ځایونو کې غریب او بېوسه ویني چې د خیرات لپاره ورته لاس اوږدوي، نو زه یقیني یم چې ښایي ټولې خیرات غوښتونکي یې تش لاس لیږلي وي. په پښتو ژبه کې یو متل دی چې وایي خپل عیب د ولو منځ دی. نو که په ځلازازۍ همدا انتقاد کوونکي چې د هغې د ویښتانو سټایل یې بهانه کړی دی، خپل ځان ته ژور فکر وکړي، نو ډیر داسې کارونه به کوي چې له بدو به بدتر وي. زموږ ډیری خلک په ځای د دې چې لومړیتوبونو او مهمو مسلو ته فکر وکړي، ځانونه په ډیرو کوچنیو مسلو کې راګیروي او خپل وخت په دې بې ځایه شیانو مصرفوي. همدا اوس مو ګران هیواد له سختو ستونزو سره مخ دی. که ځوانان د هیواد دې ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي او پر وړاندې یې مبارزه وکړي، نو ډېرې ستونزې به مو حلیږي. موږ چې کومه انرژي د یو چا په شخصي ژوند او شخصي کړنو مصرفوو چې هغه په موږ پورې هیڅ اړه نه لري، که دا انرژي د هیواد لپاره مصرف کړو او د هغه خلکو پر وړاندې مبارزه وکړو چې د هیواد بیت المال یې چور کړی، فساد کوي او په رڼا ورځ غلاوې کوي، نو نه یوازې هیواد ته به مو ګټه وي، بلکې ولس او خپل ځان ته به مو هم ګټه وي. زموږ لپاره به تر ټولو ښه او د خوشحالۍ ورځ هغه وي چې د خلکو په شخصي ژوند څیره او کړه وړه نیوکې پرېږدو او د خلکو په کارونو نیوکې وکړو او د هغوی سم کارونه وستایو او بد کارونه یې وغندو.